د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د عقیده هجرت خبره شروع کړې وه چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې مکرمې نه ووتل. یو وسره د خدمت دپاره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو عامر ابن فهیرا رضی الله عنه او دویم وسره د لارې ښودونکي رهبرو د هغه نوم عبدالله ابن اریقط او دا لار ښودونکي رهبر لا دغه وخت کې مسلمان هم نو کافر و. د دغه څلورو کسانو قافله د مدینې منورې په طرف روانه شوه او تیره جمعه مې درته ویلي چې په لاره کې د یو غټ دشمن نه چې نوم یې سراقه ابن مالک و الله محفوظ کړو. د مدینې منورې علاقې ته نږدې شو او د مکې مکرمې نه دومره الله لرې وویستل چې د مکې د خلکو رسۍ ورته نوره نه شوه کېدی. نو په لاره باندې نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق ته وفرمایل چې ته د یو ځای په کار دی چې موږ ته لږ غوندې خوراک په بیه والو. ځکه ډېر لوی مزل دی، لږ مزل هم نه دی. څو شواروزه یو شان پرله پسې روان دي په دش بیابان کې. د پاسه پې چتری نشته، سوري پې نشته، لار کې اوبه نشته، لار کې بازار نشته چې هغې نه خوراک سکاک والی. او دغه علاقه تاسو نه ده لیدلې، ما لیدلې ده. انتهایی ګرم علاقه ده، بره ننور او لاندې نکاڼې دي او غټې غټې تیږې دي. چته په میلونو به هم سورې صحیح نه کې، سورې نشته. واړه واړه د کیکر بوټي دي، پوټې پوټې، او د ازغو د زوزان دي، دا بوټي دي د زوز اونې لاندې خو سورې نی. او د کیکر بوټی چې وي هغې کې خو پاڼې امنې کوي، ډېرې نری وي، اکثر غورځېدلې وي. نو د کیکر بوټي کې سورې د کم ځای نه وي. او د تیږې او د لوی کاڼي لاندې که معمولي غوندې سورې وي نو د هغه کاڼي تو دومره چې هغې کې ګزاره ګرانه ده. زه یو ځل په عرفات میدان کې ملګرو سره تللی وم. د عرفې دروازې نه بغیر په بله ورځ ملګرو وایي چې داسې په رشنې نو لاړ شو د عرفات د میدان وګورو. مې ډېره ښه ده. نو چې هلته موږ لاړو نو د عرفات په میدان کې د اوښانو والا ساتلي وي او هغې ښه مزېدار خشته کړي، سیرې پې چولي، بره پې د پاسه لکه د دې ټانګې یو ټاپ هم تړلی. دې دپاره چې خلک پې سواره شي او داسې لږ پې وګرځي نو هغې ته پیسې لي. لکه اوس هم په دې میلو کې خلک لاړ شي، څوک په آسونو سورلي کوي پیسې ورکوي، څوک په اوښانو سورلي کوي، څوک په اتي سورلي کوي پیسې ورکوي. نو هغې د اوښان ځای په ځای د عربو ساتلي وي او هغې ډېر خشته کړي، ډولې کړي وي، د پاسه پې سوري او دا خلک پې ګرځي، څوک ځان له تصویرونه مباسي په هغه اوښ د پاسه 15 ریالالي 10 ریالالي داسې ګرځئ. ما هغه ملګرو ته ویم زما خو یو خواهش دی چې په دې اوښ لږ سور شمه، ځکه مې نبي علیه السلام پې سفر کړی دی نو مې زه پې د سنتو په خیال سورلي کوم. اگر چې هغه جدا سورلي و دا جدا ده، خو د یو شکل یو نقشه خو به جوړه کړو که نه. هغه اوښ ته چې ختم یو کیمرې والا مې لکه فوټو ښکل ګناه ده، ما له فوټو به نه وباسئ. فوټوانو والا ځان له پیسې غواړي، مې فوټو به نه وباسئ، فوټو ښکل ګناه ده. او بیا د عرفات په دې میدان کې قطعا د فوټو اجازت در نه در کوم، نه پیسې در کوم، نه به وباسم. ډېره ښه ده. هغه اوښ یې سم لو ډېره اعلی کته پیچولې و، ډېره مقالین پې د پاسه پروت، ډېرې خشته پوست جوړ کړی و. او داسې یو ډبګي ورته ځوړند و، یو خوا بل خوا په هغه ډبګي به خلکو خپه کېښود، او خوچتي که نه نو ور وبخت سم به یې لو. نو چې سم یې لو ما ته یې په ډبګي خپه کېده، ور وختم، پې کېناستم. یا صاحبه چې پاسو یې که نه مې خدای داسې په لانجه ووړېدم، کله به مخکې ته او کله به وروستو ته درونچاقې والې پاسېد شي. یاره مې کار خو دې وکړه، خو خدای دې پکې اوس خیر کړي. بره را باندې د پاسه د چترۍ سورې دی ټاپو، لاندې پسته ګدی ده
د خپو د ایښودو ځای هم پکې شته، خو هغه سړي ته مې ما به په دې ټول عرفات کې ګرځئ. نو ما ته هغه عربي چې بیا خو بړې پیسې راکړې، مې چې ته څو غواړې زه دله در کومه، خو په دې میدان کې مې وګرځو، مې زما نیت د سیل نه دی، بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګرځو. ډېره ښه ده. داسې روانې کړم، هغه پړې نیولې دی او په دې کې هغه کې مې ګرځئ په دې میدان کې. تاسو یقین وکړئ لږ ساعت یې وګرځولم، اخره کې مې واپس وی ولې ستړی شوې؟ هغه عربي راته وایي ما وی او نو چې هغه اوښې بیا کېنه زه دې پاسېدم، ما له جړه راله بې اختیاره. مې دا داسې اوښ دی چې د پاسه پې ګدۍ پرتې دي او زه یې خوږ کړمه، زما دا وجود یې ودړده او د املا او دا شاته وجود مې خوږېده. او مې نبي علیه السلام مبارک څه کم 1500 کاله 1500 میله په دې مزل کړی دی، او د پاسه په اوښ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه پې ګدۍ پرته ده، او په دې اوښ د پاسه سوری دی، ټاپ پې د پاسه دی، په مانور هم نه لګي، او د نبي علیه السلام په هغه اوښ ټاپ هم د پاسه نو. او دا د عرفات اوار میدان دی، او هغه د مکې نه مدینې پر ټول کاڼي دي او شاړې دي ښکته او پورته، چې څومره تکلیف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي. اسانه خبره نه ده. مونږ ته خو هسې بس یو قصه ده چې بس په اوښ یې سورلي وکړو مدینې ته لاړ، نور په دې مونږ سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلي اسانه سورلي ده او که ګرانه. او په هغه اوښ د پاسه سوری و که سوری پې نو، او چې په کومه اوښ د پاسه ناست و چې هغې باندې نه ګدی و نه پې څه پوس شی شته، نه په لاره اوبه شته او نه بازار شته، او نه د خوراک څښاک انتظام شته. ډېر سخت سفر دی د هجرت. ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته یو ځل وی ابوبکر راځئ او سودا کوو. د صحابو سوداګانې خو به د نیکو وې. وی عمره څه سودا کې؟ وی تا ته پته ده چې ما په اسلام کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. وی او عمر بالکل، او ما ډېر کلک کلک جهادونه کړي دي. وی بالکل دا دې منم. او ما د مکې د خلکو په میانځ کې د کلمې اعلان کړی دی. وی دا دې منم. او دا هم درته پته ده چې زما د نبی علیہ السلام سره څومره مینه ده او څومره محبت دی. وی دا دې منم. وی دا هر څه در کوم او یو نیکي دنه غواړم. زما دا ټولې نیکۍ در بخم، یو نیکي دنه غواړم. حضرت ابوبکر وی یو نیکي؟ حسنه یو نیکي؟ وی یو. وی وایه سودا کو. وی ستا د نبی علیہ السلام د هجرت د سفر نیکي دنه غواړم. غار ثور کې چې د حضور پاک سره کومې درې شپې کړې دي، هغه ادنه غواړم، هغه نیکي اقا نیکی را که باقی دا زندگی دا خپل جون ټول نیکی در بخم. حضرت ابوبکر وی عمره دا سودا ډیره ګرانه ده، دا قسمت ما ته الله را نصیب کړی ده. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ټولو خلکو چې په ما احساناتو ما ارجاله د خپل احسان بدل ورکړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغه د نیکۍ او د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مارونو سخت سفرو. نو نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابوبکر ته فرمایي وی چې ته بازار دکان معلومات چا نه واخله، لږ سودا ته والو، ډېر لوی سفر دی، اوږد اوږم یو تږم یو. تپوس یې وکړه چا ورته وی دا مخامخ کور چې دی دا خیمې دا د یو سخي ښځې دي، ام معبد مشهوره ښځه وه، لکه حاتم تی چې په سخا کې مشهور و. ام معبد ښځه ده او ډېره زیاته مشهوره سخي ښځه ده. هغې له ورشئ ابه درته مفت بغیر د څه پیسو نه څه درکړي، که په بیه ته اخلی نو بلا ګړي دي ورسره، چیلی دي ورسره، په پیسو به هم در باندې در خرڅ کړي. ډېره ښه ده. نبي علیہ السلام سره د قافلې د ام معبد کور ته خیمو ته ورغې. وی مونږ خو راغلي یو او تا نه څه شی اخیستل غواړو، ډوډۍ را باندې خرڅی، غوښه را باندې خرڅی، بل څیز را باندې خرڅی، نو مونږ له راکړه چې په بیه نه والو. ام معبد ورته وایي چې په بیه نه خرڅوم، خیراتي دله در کوم، خو لږ صبر وکړې، انتظار وکړې. ولې؟ وی خاون مې ګړې چیلې سرن لیستې دي، نو چې هغه ګړې چیلې د سرن نه واپس راولي نو چې ستاسو څنګه خوښه یې هغسې به وکړو. که وی ګړه به درته لال کم، چیلې به در لال کم، پی به در باندې اوس کم. دی وی نه مونږ خو ایسارېږو نه. وی نه ایسارېږئ به خامخا، دا زما خیمې دي، ښه په اطمینان څملې اوده شئ دمه شئ. او خاون مې را روان دی، اوسن قریب به ګړه چیلی راولي چې ستاسو څنګه خوښې در سره کوم، در کوم دله. وی په دې ګوټ کې یو وړه غوندې چیلی تړلې وه، اوچه بیماره، د بیمار څاروي دا نښې چې شخون نه وی.
او چې کم څاروي روغي نو هغه شخون وای او د شکل نم پته لګي. حضور پاک وته فرمایل وی دا خوا ګټ کې چې چیلې تړلې ده دا را لوله شکنه هغه خځې په ګمان وکړه چې دا جوړ پسې نه پوهېږي د چیلو په قصو کې پیسو د دوی تجربه نشته دوی نه پوهېږي. ورته وی چې دا چیلې خو بیماره ده ته ګورې دا ټپه ټیپه ده اوچه هم ده اوچه چیلې کې پیدا کم ځای نه او که دا جوړه وي په صحت باندې نو بیا به دا ګډو چیلو سره سره نلتلې وه نو جوړه هم نه ده بیماره ده نو لږ صبر وکړې زما چیلې راځي. حضور پاک ورته وفرمایل وی که ستا اجازت یې موږ به وله شو. هغې به پورې وخندل چې دا غریبانان نه دي خبر د چیلو نه. وی ګورئ ما درته وایي چې ناجوړه ده که د جوړه به چیلو سره به تلې و اوچه ده اوچه چیلې کې پیدا کم ځای نه راځي. وی که تی اجازت راکې نو موږ به وله شو. ستا اجازت یې وی ښځه اجازت دی. نبی علیہ السلام مبارک یو لوښی د هغې په کور کې پروت و غټ بالټۍ غیر راواغېسته هغه بالټي کې وی دومره پی راتلل چې 9 کسه پې مړېدل 9 کسه هسې ګیلاس ګیلاس پی نه چې ښه اوږي پې مړېدل. هغه بالټي ته یې ګوتې کړې ښځه ورپورې خاندي. خو چې نبي علیه السلام مبارک د خپل برکتي لاسونه د چیلې په غولانځ باندې ووهل نو فورا چیلې خپې اوله وکړې او غولانځ یې د پیو نه ډکه شوه او شخوند یې شروع کړه جوړه شو. یوازې دا نه چې پی پکې رالل باقاعده شخوند یې شروع کړ صحت یې ټیک شو او غولان د پیو نه ډکه شو خپې یې کوله وکړې او نبي علیه السلام پې مبارک لاس راخ کړل او هغه لوښې مکمل چې د پیو ډک کړ چې د پیو ډک کړ ړومبې حضور پاک خو داسې هم نه دی که نه د پیغمبر علیه السلام خوی مجیبه دی حرسناک نه دی ړومبې یې پې ام معبد له وکړې ړومبې توس کړ په هغې یې وسکل. د هغې نه پس چې نور څومره ملګري و حضرت ابوبکر عامر ابن فهیره عبدالله ابن ورقت یا په کور کې څوک و په هغې یې وسکل او په آخره کې نبي علیه السلام په خپله پې وسکل او دوباره ته هغه لوښې بیا وله ډک واخېسته او پیغمبر علیه السلام ته روان شو. دا یو معجزه شو د نبي علیه السلام یعنی په اوچه چیلې کې پی د کم ځای نه راځي او بیا بیماره چیلې او بیا چیلې که ډېر هم سربی نو چیلې دومره پی نه کړي دا څومره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم واغشته. او چې دی د ام معبد کور ته ورسېدل نو په مکه کې یو پیری دی هغه چغې وی په مکه مکرمه کې خلک هغه پیري حیران کړل چې خدایا څوک اینو نو اوازونه اورو. هغه پیري یو څو شعرونه ووی هغه شعرونه د هغه پیري درته وویم جزا الله رب الناس خیر جزائه جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حل خیمت ام بعبدی. وی خدای پاک دے اغا اللہ چی دا دے ټول انسانیت رب دے اغا اللہ پاک دے بہترین جزا ورکی اغا اللہ دے بہترین ثواب ورکی چالا رفیقین اغا دو دوستانو لا خدای دے اغا دو دوستانو لا دیر لوی بدل او دیر لوی ثواب ورکی کم دو دوستان حل خیمت ام بعبدی چی دا ام معبد خیموتا ورسېدل. دا آواز کوي د مکې خلقو به منډې والې اواز د کوم ځای نه دی چې اواز ټولې مکې اورېده لیکن سړی نه ښکارېد چې اواز څوک کوي څوک داسې ورپسې منډې وایي څوک داسې منډې وایي څوک داسې منډې وایي د سړي پته نه لګي چې څوک اواز کوي خو شعرونه وایي لګیا دی او د مکې خلقو ته دا خبره ښکاره کړه چې نبي علیه السلام ستاسو د ګرفت نه وت د ام معبد کلي ته رسېدلی دی. اوس که د مکې خلق ورپسې په اسونو مزغلي نو پیغمبر علیه السلام نشي راړولی داسې ځای ته رسېدلی دی. نو پیرې چغې وایي جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حل خیمت ام معبدی هما نزلها بالهدى فاهتدت به. وی دا دواړه دغې د ام معبد کلي ته ورسېدل هلته میلمانه شو نو چې میلمانه شو نو فاهتدت به ام معبد د پیغمبر علیه السلام پلاس بیعت وکړه ایمان یې راوړه. هغې ښځه چې د پیغمبر علیه السلام د عظیمه معجزه ولیده نو هغې ښځې ته پته ولګېده نبي علیه السلام وله فورا دعوت ورکړ وی ته څوک یې وی د الله رسول یم او د مکې نه را روان شوی د مکې خلکو د خپل وطن نه راوویستم مدینې ته روان یم دا زما معجزه شوه زما د پیغمبرۍ دلیل دی. ښځې فورا د حضور پاک سره
بیعت کو مسلمان شوا. خو یادو ساترونو بی بی عائشہ فرمائی وی د خزو بیعت چیو د خلی باو همون چې لاس یادو داسې مجازي خبره کو په خلی باو وی چرته د نبی علیہ السلام مبارک لاس پردې خزي سره نه جنگېدلې ما مست یده ید امرأة قط دا پیغمبر علیہ السلام لاس چته د پردې خزي لاس سره نه دی یوځای شوی په خلی باو سره خزو بیعت کو. نو ام معبد بیعت و سرو کو خدای پاک مسلمان اکڑا نو پیری دا ام معبد دا ایمان اعلان پا مکہ کے وکو هما نزلاها دا دوال مرگری دا ام معبد دا خیمو کے دا کلی تا ملمان شو ورکس شو بالخدا پڑے لوے ہدایت زان سر ہدایت یوڑو فاہتدت به اغی پیمان روڑو فقد فاز من امسا رفیق محمدی ویچے سوک دا پیغمبر علیہ السلام دوستانہ کی داخل شو دار کامیاب دے. بیا سوئی سلو اختکم عن شاتها و انائها ویکے یقینم نکیگی دا دا خور نا تپوسو کے دا ام معبدنا ام دا غا چیلے تپوسو کے ام دا غا لوخی تپوسو کے خیر دکم یقین نکیگی معلومات تے والے دا ام معبد دا غا خور نا تپوسو کے دا ام معبد نا چی چیلے سشو لوخی سشو سلو اختکم عن شاتها و انائها فإنکم ان تسألو الشات تشہدی وی کدا کا چیلے نم تپوسو کنو چیلے بام گوئی ورکی چودہ دا آخر زمانے پیغمبرو چیلے کی خدای پہ پیدا کر اشیر کم کر پہ پا کی خدای پیدا کر پاگا چیلے کے نبی او خدا مسلمان شو حضور پاک چی دا ام معبد دا کلی نووت او روان شو نو خاون دے را گئے خاون تا بے ابو معبد وی خزی وطالوی اے خزی یو سلیو دیر برکتی انسانو دیر برکتی لاسی او دا چلو شو اگا چیلے تا گورا روغا شوا وی دا بالتی پیدا سدی خزی وی دا گا چل دا تا ویب کنا دا دا چیلے دی او دومره پیتی منگ سکلیم دی لوخیم ڈک دی وی دا سلی سنگو ام معبد وطا دا اگر طول صفتو که دا سی وجودو دا سی سترگی وی دا سی مخو دا سی خبری کولی اے خزی وی دا خو اغالک معلومی گی چی اغا مکی والا دی او پا مکہ کی دا ایمان دعوی کردی دا او بیا دا قوم دا وجه دا مکی نروتی دی چتا پا سفر روان دی دا خو اغا معلومی گی وی سریو اقا برکتی انسان دی نو سمو دا پس دا امو بعبدم لار مدینی منوری تا او دا نبی علیہ السلام پلا سی بیعتو که خدای غم مسلمان پلا رتلل مدینی منوری تا ور نزدی شو که نزدی شو دا مشقت او دا تکلیف سفر دی نو علتا دا یو بل مضبوط پالوان سره چې دا غزمانی یو لوی بدماش واغه سره ملاقات شو سراقه ابن مالک بریده اسلامی سره ملاقات شو او یا کسانو لخکر و سره دی او یو کسان او تورو سره و نیزو سره ولار دی او پدی سوچ دی لکه دا مکی خلقو خود پیغمبر علیہ السلام په سر کې دا او یو اوخانو نام استیو یوازې د نبی علیہ السلام نه د حضرت ابوبکر په سر کې مستیو د سلو خان چې که پیغمبر علیہ السلام چا مل عیاذن بالله یا جمدی را و سلو خان بورکو او که ابوبکر هم چا دغه سیو کنو سلو خان بورکو نو سلو خان خو پاغه زمانه کې داسې ولکه سر لارې موټر چي نو اغي و تام پتاک کې ولاړو چې مونږ له په ګوتو راشي چې وینیسو او نیغه مکه ته ورسو یا جمدی او یا مار او د نام وګټو دا بدماشان کو خلق دانو می خوري خلق یې پیژني او پر تجارتی سفرونو کې ملاقاتونه مسله شوي نو حضرت ابوبکر صدیق صحیح کوي پیژن دا الله رسوله ودا خسرا قم بریده معلومي او یا کسان دی وسره ټول مسلح دی بیا وت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے ابو بکر لا تحزن ميريگا ان الله معنا الله مبصر ده ما ظنك باثنين الله ثالثهما ابو بکر دا هغه دو متعلق د سخیال چې درې مو سره رب العالمین دی اس فکر چونه او ما تاسو ته 13 جمعه ویلو چې نبی ابو بکر صدیق پزان نه یریدا داغه فکر مندي په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله مبارک له څوک تکلیف ورنکي باغت
فکرمندو چې څنګه یو بل ته مخامخ شو نو نبی علیہ السلام ته فوراً تپوس وکړو لومبې شو په نبی علیہ السلام وی لکه څوک یې حالانکه په دومره لوی بدماش اواز کولم ګرانې څوک یې هغه سره توره ده نیزه ده ورسره ابرې تاوی ته ما نه پېژنې زه بریده یم بریده داسې جوش کې د بدماشۍ اواز کوي روب قایموي روب بریده یم خو چې دا آواز یې وکړه د هغه مطلب خو دا و چې نبي علیه السلام به ویرېږي او په اسانه به سرنډر شي وایي زه بریده یم حضور پاک زر حضرت ابوبکر ته مخ وروانو ابوبکره برد الله عنا عدونا دشمن مو خدای یخ کښه بریده برد په عربی کې د دې اصل ماده برد دی برد او برد په عربی کې یخنۍ ته وایي نو پیغمبر علیه السلام د هغه د نوم نه نیکفالي واغشته وی خدای مو دشمن یخ که سوړ شو حضرت ابوبکر وی زه حیران یم اپې رو بچئ او پیغمبر علیه السلام باندې مسکراهټ او مسکا راځي او د هغه روب بالکل پې نه پرېږدي بلکې نیکفالي نیسي وی د کم قبیلې سره د تعلق دی وی د اسلم خاندان سره مې تعلق دی جوش کې لګیا دی د اسلم من اسلمه د اسلم قبیلې سره مې تعلق دی نبی علیہ السلام بیا حضرت ابوبکر ته مخ روانو اسلم د سلامتیا نه وتی دی اصل ماده سلامتیا ده حضرت ابوبکر ته فرمایي ابوبکر وصلنا بالسلامه فسلامتیا را ورسېدو ښه بې تکلیفه خدای را ورسول بیا دې تپوس کوي په اسلم کې د کم خاص قوم سره یې تعلق دی وی بنو سهم قبیلې سره نو سهم په عربی کې عیسې ته وایي نو نبی علیہ السلام دا هغې نم نیکفالي واغشته قدر الله لنا سهم خیر وی ابو بکر مونږ له خدای د خیر عیسه مقرر کړی ده نیکفالي نیسي بس فوراً بریده ته تپوس کوي وی ته څوک یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی انا محمد بن عبداللہ انا عبداللہ ورسولہ دا خدای بنده او دا خدای رسول نم محمد دے او دا پلار نم عبداللہ دے او چې دا ټکی اوے نو بریده فوراً خپل نیزه زمکې لرو برور او بل ټکی ونوي هم دخلین لومبه خبره چې ودی دوزی وی ان وجهک لیس بوجه کذاب وی ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا مخ د رښتوني سړي مخ دی زه خو راغلی کتاب ونیسم دا ملګري به دې ونیسم 200 خان دي په تاسو دواړو کې وی تا ته مې وکتل نو ته رښتونی ښکارې دروغجن نه ښکارې زه ستا ملګری کېدل غواړم فوراً نبي علیه السلام ورته کلمې شهادت پیش کړ او بریده خدای مسلمان کړ خو چې مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله تا ته پته ده چې زموږ د مدینې خلک ستا ملګري هم پکې شته خو دشمنان دې هم ډېر دي زه یېرېږم په تا چې څوک نقصان درته ونه رسوي نو ته داسې وکړه چې زما په امان کې مدینې ته داخل شه لکه اوس هم دې قبایلو ته څوک لاړ شي د یو ملک په امان کې ورننوځي بس بیا ورته څوک غږ نه کوي زما په امان کې ځان داخل کا زه به امن درکړم تا ته به څوک هم نقصان نه رسوي حضور پاک وی ډېره ښه ده نو یو روایت کې راځي چې خپله پټکې راواغېسته او بل کې راځي چې نبی علیہ السلام خپل پټکې مبارک ورکړ او بریده هغه پټکې په خپله نیزه کې ونیوه او د نبی علیہ السلام د اوښې پړې ونیوه او لکه د غلام او د خادم په شان مخکې روان دی او اعلان کوي چې ای خلکو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د بریده په امان کې مدینې ته ځي ګورئ پام کوئ که چا کې زوري را مخکې دي شي هغه اویا کسانو قافله چې د پیغمبر علیه السلام د دشمنۍ په خیال راغلی وه هغه رب العالمین د نبی علیه السلام خدمتګار او حفاظت کوونکي وګرځول هغه خدای څوکیداران کړل هغه د پیغمبر علیه السلام لښکر شو د مدینې خلکو ته خو پته لګېدلې وه چې نبی علیه السلام راوتی دی او لیټ شو 3 شپې خو یې په غار ثور کې تېرې کړې نو لیټ شو نو دا غریبانان به سار راووتل نو د 11 بجو پورې به په لارو کې ناستو نو چې را به نغې نو غرمه به شو نو واپس به لاړه دغه ورځ ده د ربیع الاول اتمه ورځ ده او د ګل ورځ ده یو یهودي چې د خپلې قلا ته برختلی و نو دا قافله یې صحیح کړه نو هغه په اوچت اواز چغې کړې یا بني قیل هذا جدکم
دا مدینه دا انصار مخکنم بنی قیلو ابن قیلو بیوتوی دا مدینه دا یسرب خواو خلقو اگر ستاسو بخت راویخ شو استاسو اگر نیکبخت شخصیت مدینه تراو رسید بل خلقو تورو تا گوتے کردے او غارو کے واچو لے او پا منڈا منڈا لارو کے استقبال ترال نبی علیہ السلام مبارک دا مدینه چه کم بالائی علاقه وا چه قبا وتوی اغیتا ورسید او التا بنو عمرو بن عوف دا یو قبیله وا پا قبا کی پا عوالیو کی دغی وقت کی دا اغی چه کم مشرو نو اغا مشر کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اغا مسلمان شویو اغا پیغمبر علیہ السلام تا دعوت ورکو درخواست ورکو چه سیب تا زمان علمش نبی علیہ السلام گڑی رخدا نو پیغمبر علیہ السلام دا اغی کلثوم ابن حدم ملمشو لگ سات پس حضرت علی برو رسید ذکر علی رضی اللہ عنہ آغا امانتونا چی نبی علیہ السلام و تبریق خلقو لور کرد او بیارا روان شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مخ کی رسید لیو اغم دی قبا ترا گئے نو پا قبا کی لنبے کار چی نبی علیہ السلام اوکا اغیر جماعت دا جوڑو دے اعلانو کا اغا صحابی تیوی مال لگ زی مال برابر کے چلا اللہ یو کور جوڑ کو جماعت پکے جوڑ کو حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ والا زی ورکا او پاگے کی پیغمبر علیہ السلام دا جماعت بنیاد کے خوا لنبے خختا پیغمبر علیہ السلام پخپلا کے خوا دا قدرے دا قبلے تے مخ کرے او دا خخت مخم قبلے تک او لنبے خختے کے خوا او بیا با حضرت ابو بکر حضرت عمر او نور صحابہ خخت را چلو لے او دیوال وال شروع شو او تاسو یقینو کہ کہ پیغمبر علیہ السلام دا جماعت پا جوڑولو کی پخپل مدد کرے دے پخپل لگیا دے صحابہ بات خخت واغشتا تیگا بیت واغشتا ویسیتا تکلیف مکاو منگ بکاو نبی علیہ السلام باو فرمائلنا تاسو مانا مضبوطم نئے او ستاسو ثواب زمانا زیاد خوخم ندے دا خدمت او دا کار بزکو نلنبی جماعت مسجد التقوی دا پریزگارے جنبی جماعت دا پا قبا کے دا حضور پاک مبارک پلاس داغی بنیاد کی خوددش ادھے پا حق یو آیاتم نازل دے لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا آیات اسم دا جماعت پا دروازہ باندې بر لکل شوی چلی ورشد آیت پہ لکل شوی کہ دا اللہ دا پریزگار ہے کہ دا اغی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا پاکوالے خوخت نو نبی علیہ السلام دا دی خلقون بیا تپوسو کو بیستاسو دا پاکے اللہ صفتو کو تاسو سک عمل کوئے بیسیب مونگ چے او دس مات کنو لاول پلوٹا کانی زان پاکو او دا غین پس بیا پاو زان پاکو زان صفا او ستر ساتو بیخان استاسو دا پاکے اللہ صفت کردی دا پاکی چی دے دار رحم شے دے نبی علیہ السلام وی الطہور شطر الایمان وی پاکی دے ایمان صدا مسلمان بزان پاک او صفا سات کی ادی وجنا دا جمعے پر از بعد غسل او لمبل مسنون دی سنت دی کی لامبا دی وجود دی پاکی یا پلوی بیو دسے کی سڑی مبتلا شی دا لمبل پی ولی واجب کردی دی چی دا وجود صفا شی دا وجود پاک شی او دا پاودس کی دا ہر مانزل مخ کی پینزه کرتا او دس کول دی سڑی بیو دسی دا ولی چی وجود صفا و پاکی نبی علیہ السلام فرمائی کنا بے خیر جامع رستاسو زریویش لی دلی لیوی او چی پاکی صفا جامع چاوی جو صحابی اوزل سر ببرو نبی علیہ السلام ورطا غصہ شو بیتا سر گومندشتا چی دا سر پیزان دا گومنس کے او ایک اخبر خوشبوئی دا سرنی نو خدو سر بپاق زمانے کی خوشبوئی وی اسم خدو سر اخبر مخصوص خوشبوئی وی نو ایک اخبر خوشبوئی دا سرنی دا خزن خوشبوئی غوارا پزان پورے کا او اخبر تیل دا سرنی دا اخبر خزن تیل غوارا او پاقی بانزان غوار کا نو صفائی دا زمان دا اسلام بنیادی شیدے کوالے خوراک با پاک خورے گندہ با نخورے بردار خوراک خو گندی او با پاک اس کے گندہ او با نس کے وجود بصفا ساتے جامع بصفا ساتے نو دوی دا صفائے رب العالمین صفتو دے وجہ مسواک مکوئی چی وجود دے پاکی او غاخون دے پاکی او بدبوئی دے نخورے گے
او رنبه بنیاد د جماعت کې خو دینه پته ولګیده چې جماعت څومره اهم سیز دی. د خپل کور نه پیغمبر علیه السلام لازال نه د خپل کور بندوبست نه کړو، جماعت بندوبست یې مخکې وکړ او په جماعت کې په خپل لګیا د خدمت کوي. ولې؟ ځکه جماعت د الله د عبادت ځای دی. د جماعت کې څه کېږي؟ د خدای عبادت کېږي. موږ به د جماعت کې څه کوو؟ عبادت پکې کېږي، ماشومانو د سبقونه پکې ښوول کېږي او طالبان پکې د دین پاتې کېږي او د قرآن درسونه پکې کېږي. دارنګې په هر جماعت کې دغسې منځ کېږي، اعتکاف پکې کېږي، ذکرونه پکې کېږي، د قرآن تلاوت پکې کېږي. جماعتونو ته د خدای کورونه ویلې شوي چې جماعت دا د الله کور دی، د الله کور. نو د الله د کور به خدمت کوي. حضور پاک دا دی په خپله پکې خدمت کړی او د الله کور سره مینه به ساتي، صفا به ساتي، صفا. تر دې حده پورې نبی علیہ السلام فرمایي وی که چا په خپل کور کې دننه یو چربوتره جوړه کړې چې په هغې کې مونځ کوي، وی د هغې د صفې خیال دې ساتي، هم وی صفا وساتي. لومبی جماعت جوړ کړه. څوارلس ورځې یا څلېرویشت ورځې پیغمبر علیہ السلام مبارک په دغه قبا کې تېرې کړې. خدای ډېر مهربانه بادشاه دی نو چې هلته لاړ نو د سړي په لکه خدا را دي چې بیت الله رانه پاتې شو، عمره پاتې شوه. نو رب العالمین مسجد قبا له یو فضیلت ورکړ. نبی علیہ السلام او فرمایل وی چې کم سړی په مسجد قبا کې 2 رکعاته منځ وکړي، د دې 2 رکعاتو په بدل کې به خدای دله د عمرې ثواب ورکړي. عمره څونه ګران کار دی، آسان کار خو نه دی. او پیغمبر علیہ السلام به دې مسجد قبا ته هر خالی ته تقریبا کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته د مدینې منورې تقریبا 3.5 کیلومیټره فاصله ده. اوس هم چې حاجیان یا عمرې والا کله هم لاړ شي مدینې منورې ته نو مسجد قبا ته ځي، خامخا ځي، ښځې هم ځي او سړي هم ځي. ځکه د پیغمبر علیه السلام د هغه 2 رکعاتو نفلو هغه په نیت ځي چې پکې 2 رکعاته نفل وکړو چې مونږ ته ثواب میلو شي. څوک پکې ډېر زیات نفلونه کوي، 4 رکعاته، 20 رکعاته، 10 رکعاته، 14 رکعاته، دا صح خلق پکې نښتي او پکې منځونه کوي او ډېر ویره شي ورباندې په مسجد قبا. خدای دې تاسو مونږ هم بوتلي. مسجد قبا نه چې واپس راځي د جمعې پر ورځ راووت نو په لار کې یو محله د بنو سالم، په هغې محله کې پیغمبر علیه السلام د جمعې مونځ وکړ. دا لومبۍ جمعه ده، د دې نه مخکې د جمعې مونځ نبي علیه السلام فرض خو لا موقوته نه وه. د جمعې د مانځه د کېدو چې کوم شرطونه دي برابر نو دغلته د جمعې د شرط برابر شو. ځکه جمعې دپاره یو شرط دا دی چې ښار به یا غټ کلي به دار حرب بني دار اسلام به د لومبۍ د جمعې مونځ یې هلته وکړو. اوس په هغه ځای باندې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد جمعه ورته وایي. او چې د هغې نه کله را روان شو صاحب زبردست استقبال شو د نبی علیه السلام. بنو النجار دا په مدینه منوره کې یو قبیله وه چې دا د پیغمبر علیه السلام ماماخیل. د پیغمبر علیه السلام خپل ماماخیل نو، د نبی علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب مور د هغې نوم سلما وه، د هاشم ښځه د مدینې منورې وه. نو د نبی علیه السلام نیکان هم ورته ویلی شي، ماماخیل هم ورته ویلی شي. د نیکه مور یې د دغه ځای وه د بنو النجار. نو هغې پسې سوال جواب وکړه چې راشئ. نو هغې فورا رالل او تورې غاړو ته واچولې، ځکه د دشمن یاره خو وه، څوک د پیغمبر علیه السلام یو طرف ته څوک بل طرف ته، او په خپله اوښه مبارکه باندې سور شو او مدینې شریفې ته را روان شو. او صاحبه په لاره ماشومان ورته ولاړ دي، ښځې ولاړې دي په دې دیوالونو ناستې دي، په کوټو ناستې دي، په لارو کې ناستې دي، او ښځې تنبلونه وایي او ماشومان هم د خوشحالۍ د تنبلونه وایي او لګیا دي شعرونه وایي. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. دا 14 سپومې وی په موږ راوختله د دغې قبا د درو د طرف نه، او چې تر څو په موږ کې ساوي نو د خدای شکریه په موږ لازمه ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث دی، وایي چې په کومه ورځ نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی، وایي هر شی روښانه روښانه، ځکه خو یې د 14 سپومې راوختله. او په کومه ورځ چې نبی علیه السلام وفات شو، وایي لا موږ د هغه په دفن کې مصروف وو او د هغه د قبر د خاورو نه ملاس نو څنډلې چې هر شی بیا راته تور او تور او تیاره تیاره ښکارېده.
اغا نورانیت بیانو کم نورانیت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جن مبارک جو دا شیرونه به وي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع اے پیغمبر چې ته خدای په مونږ کې لېږلې دا سه کار دې مونږ له راوړل چې مونږ بستا په هغه کې تابعداري کوو یو قدم بم دنه مونږ درستو کېږو او د بنو النجار د ماشومان جنکې راغلې هغې م لګیا تنبلونه وایي سندرې وایي نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمدا من جار مونږ د بنو النجار جنکې او اے محمد صلی الله علیه وسلم څه ډېر ښه انسان یو زمونږ ډېر ښه ګاونډي شوې هغې بیا دا شعرونه وې په لاره پیغمبر علیه السلام را روان چې راغی اوس مدینې منورې ته راننوت لوی استقبالیه ده او دا ماشومان یو بل ته وایي دا واړه دي که نه هذا رسول الله دا د خدای پیغمبر او واړه یو بل ته وایي هذا رسول الله حقا دا د خدای رښتونه پیغمبر نبی علیہ السلام به ورته مخ ورواړو وی ستاسو ما سره مینه شته وی او د الله رسول زمونږ سره مینه شته وی زما هم ډېر زیات خوښ یې دا پوټې پوټې ماشومان او دا زنانه چې مدینې منورې ته راغی نو چا وی زما به میلمه چا وی زما به میلمه حضور پاکو فرمایل وی زما دا اوښه پرېږدی دعوها فانها ماموره وی زما دې اوښې ته د خدای را طرف نه حکم کېږي نو چې اوښه کم ځای سم لاسته ده به د هغه میلمه یم اوښه روانه ده او پیغمبر علیه السلام د اوښې پړی سس کړ یو صحابیو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د هغه د کور مخې ته اوښه راله او دا ځمکه به یې بویوله دې اوښې هلته سم لاسته خو چې سم لاسته نو زر پاسېده چې پاسېده داسې بیا وګرځېده چکر یې وو نو بیا رالو حقه ځای له او په هغه ځای سم لاسته او چې سم لاسته اوښانو والا په دې پیږي ښه برابر سم لاسته نو بالکل د حضرت ابو ایوب انصاري دروازه ورته مخامخ وه هغه را منډه کړې او د پیغمبر علیه السلام سامان یې زر خپل کور ته وتښته چې بل څوک پرې مخکې نه شي خوش قسمته صحابي دا کور ولې منتخب شو نبی علیه السلام دې ته ولې لاړ دوه وجې دي یو دا چې دا کور د کم صحابي و نو دا د پیغمبر علیه السلام ما ماخیلو ما درته وویل دا هغه بنو النجارو کم چې د نبی علیه السلام د نیکه مور د دې د قوم نه وه دویم سیرت مصطفی کې مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه د زرقانی په حواله یو واقع نقل کړی چې یو بادشاه تبع د هغه لقب و د یمن په بادشاهانو کې یو بادشاه دا تبع بادشاه ډېر زورور په لاره تېرېده او دې بادشاه سره لوی لښکر او 400 ورسره د خپل کتاب عالمانو 400 عالمان دلته یې دمه وکړه چې دمه وکړه نو هغه عالمانو خپل کتابونه وکتل هغې ته اندازه معلومه شوه نو هغې علماو خپل منځ کې سلا وکړه او بادشاه ته درخواست وکړه وی صاحب مونږ دلته پرېږده مونږ د علاقه کې پاتې کېږو وی ولې وی دا علاقه مونږ ته هغه علاقه ښکاري چې نبی آخر الزمان به دلته هجرت کوي وی تاسو ته څه پته ولګېده وی مونږ ته د خپلو کتابونو نه پته لګي او بل د کشف خاوندان هم پکې مونږ ته د خپلو کتابونو نه پته ده چې دا علاقه او دا ځمکه دا محل وقوع دا هغه ده چې نبی آخر الزمان به دلته کې راځي او دمه به کوي نو نبی آخر الزمان خو مشور وکړ ورته پته وه وی ښه تحقیق وکړئ نو بیا ما ته ووایئ نو هغې د خپلو کتابونو پوره تحقیق وکړه وی صاحب همدا ځای دی دلته به نبي آخر الزمان راځي نو هغې تبع بادشاه هغې 400 علماو له هلته مکانونه جوړ کړل کورونه یې وله جوړ کړل او یو مزیدار اعلی کور یې جوړ کړ او هغې 400 علماو ته یې وی دا ستاسو کورونه دي او دا کور د هغه نبي آخر الزمان دی که ستاسو په جون کې دی راغی دا کور به ورته حواله کې او یو خط یې پرېښود نبي علیه السلام په نوم یو خط هم ولیکه دا خط به موله ورکړي او که ستاسو په جون دی رانغی نو تاسو به خپلو بچو ته دا وصیت کوئ او هغې بچو ته به وایئ چې هغې د خپلو بچو ته وصیت وکړي هغې د خپلو ته کوي
نو چې دا کم ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کم کور دی دا د هغه عالم نوسیو التبع بادشاہ چې پرېښو او دا هم هغه کور چې تبع بادشاہ د نبی علیہ السلام په نوم جوړ کړی نو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام خپل کور ته راغلی پردي ته نه دی راغلی او چې کوم خط مولانا کاندهلوی رحمت الله علیه د زرقانی په حواله په سیرت مصطفی کې لیکلی دی نو هغه خط کې دا لیکلی دی پیغمبر علیہ السلام ته چې خاتم النبیین پیغمبره په تا دې زما سلامي او یو څو شعرونه ورته لیکلي یو شعر دا دی شهدت على احمد انه رسول شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم وې زه په دې خبرې ګوی ورکوم د نبی علیہ السلام یو نوم خو احمد دی که محمد نوم دی او احمد نوم دی قرآن شریف کې الله فرمایي عیسی علیہ السلام زیر ورکړو ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زه ګوی ورکوم په دې خبره چې احمد د الله پیغمبر دی د الله رسول دی ګوره غایبانه د مخکې نه دا ګوی ورکړه هغه الله چې دا ټول مخلوق او دا روحونه پیدا کړي فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وی که زما عمر د دې نبی آخر الزمان عمر ته ورسېده نو زه به د وزیر یم او زه به د تره زوی یم وزیر دا چې زه به وزیر خو د انسان مدد کوي که نه او د تره زوی د تره د زوی مدد کوي نو زه به وزیر یم او د تره زوی به فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم او زه به څه کوم وی په توره به د هغه دشمنانو سره جنګونه کوم دا تبع بادشاه د هغه دشمنانو سره په توره جنګونه به کوم او د هغه د سینې نه به هر غم لرې کوم دا ختم د تبع بادشاه هغه ختم را روان و نسبا پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شو نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دیره شو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عرض کوي وی صاحب زما دا کور 236 دی نو ته بره وخېجه مونږ به لاد دی حضور پاک په تو فرمایل وی نه ماله میلمانه راځي او خلک راځي نو بره ختل به میلمنو تم تکلیفي او تاسو ته هم تکلیفي چې میلمانه په تاسو راځي او بره راخېږي نو ته بره وخېجه مونږ به لاد دی شو نو ډېره ښه نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د خپلې بیبي سره بره چرته وخت حضور پاک لاندې او چې شپه شوه ابو ایوب انصاری ښځې ته وایي وی ښځې څه غلطي وکړه وی او بلکل غلطي هم کړې ده چې موږ بر یو حضور پاک لاندې زموږ د خپو لاندې وی اوهو دا خواټه بیا ادبي ده وی داسې به وکړو چې ورکوز به شو چې صاحب دا ګرانه ده موږ ستا ته به زموږ د خپو لاندې دا خو موږ غر کېږو وی نه اوس خو نه ورکوزېږو د خوبه به وځي شپه ده سار به ورته ووایي نو ټوله شپې دیوال پورې غریبانانو تېره کړه لکه دیوال سره نږدې خو څوک نیم دې خوا هم لاس دی ټوله شپه دیوال سره تېره کړه او ویل عجیبه دا وه چې موږ یو د اوبو ټیم وارانه واوړېده نو موږ وی چې دا اوبه خو په نبي علیه السلام چې ته ورونه ساتي نو موږ سره یو غټ څادر و وی هغه څادر هم زر په هغه اوبو کې کېښود چې د اوبه ځان ته راکاږي او پیغمبر علیه السلام ورونه سسېږي وی څادر هم لوټ شو شپه هم یخه ده بل څه شته هم نه چې ځان نه څه وکړو نو په یخه یخنۍ کې هم دیوال پورې شپه تېره کړي سار وختي راغلل نبی علیہ السلام ته دا ټول الوی وی صاحب دا ګرانه ده چې موږ دې بر یو ترې زموږ د خپو لاندې وی نه خیر دی زما د طرف نه تاسو ته اجازت دی هېڅ خبره نشته اوس هغه کور نشته ابو ایوب انصاري د هغې نه پس نبی علیہ السلام بیا بل کور ته منتقل شوی دی وفات چې کوم دفن دی په بل کور کې دی د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نقشه چې تاریخ مورخینو لیکلې ده نو هغه داسې ده چې سړی په مواجهه شریفه کې نبی علیہ السلام باندې سلام واچوي او بیا باروزي بقي سیر ته نو چې لږ ښي طرف ته یو ستن ده یو غټه ستن ولاړه ده په دغه میدان کې دا لومبی ستن دا د تاریخ ښیي چې دا د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور خلقو به نبی علیہ السلام لا سیزونه راوړل تحفه به یې راوړه تحفه به یې قبلوله صدقه به یې نه قبلوله خیرات چې ورته هغه به صحابو له ورکوله چې تاسو یې خورئ په خپله به یې نه خوړه او چې کم ترکاری کې به اوږه و یا پیاز دو پکې کچا هغه به یې نه استعمالول
چا ورته ترکاري راوړه نو په هغې کې بوی غوندې وي دا څه شی دی پکې وی صاحب دا اوږه پیاز دی پکې ابو ایوب انصاري دی ورکړه دا تاسو وخورئ او وی صاحب حرام دی تاسو یې نه خورئ خو حرام به مونږ یې څنګه وخورو وی دا حرام نه دي خو زما فرشتو سره سرګوشي د ماله فرشتې راځي انی اناجي من لا تناجي ماله جبریل راځي تاسو له خو نه راځي نو چې بیا زما د خولې نه د اوږې او د پیازو بوی دي نو بیا جبریل علیه السلام نه راځي ګوتې به پکې ولو والی نو بیا به هغه ترکاري ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولېږل نو الله قرآن شریف کې فرمایي د مکې کافرانو ته الا تنصروه که تاسو د پیغمبر نصرت او مدد نه کوئ فقد نصره الله الله وی میں مدد کړی اذ اخرجه الذين كفروا کافرانو راوست ثاني اثنين دویم د دوانو اذ هما فی الغار او بغار کې درې شپې تیرې کړې دي اذ یقول لصاحبه خپل ملګري ته وی لا تحزن غم نه کې ان الله معنا الله تعالی فرمایي وی ایده بجنود لم تروها وی په داسې لښکرو مې ولا مدد وکړه چې تاسو نه لیدل داسې لښکرو باندې او الله دقه آیات کې رسته وی جعل کلمة الذین کفروا السفلی کافرانو دین ملاندې کړ او کلمة الله هي العلیا الله وی ما خپل دین اوچت کړ دا الله مقصد د نبی علیہ السلام پر لېږلو کې سو هو الذي ارسل رسوله ليظهره على الدين كل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې دا اسلام په ټولو دینونو باندې غالب شي نو د مدینه منورې هجرت دا د اسلام د غلبې ذریعہ وګرځېده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کله فیصله کېده چې یو تاریخ مقرره و نو چاوی چې صاحب د پیغمبر علیه السلام د ولادت نه تاریخ شروع لکه عیسایانو چې د عیسی علیه السلام د ولادت نه شروع کړی د عیسوي تاریخ د اسلامي تاریخ په د پیغمبر هم د ولادت نه شروع وینا ویدا د عیسایانو سره تشبیه راځي مثلا چاوی خدای پیغمبر علیه السلام د وفات نه به مقرر کو ویدا سب نه کو ویدا علیه السلام وفات خو یو لوی سانحه ده یو لوی غم دی بیا به هر کال مونږ ته دا غم را یادېږي فیصله پرې وکړه چې دا به د هجرت نه مقرر کړو ولې ځکه هجرت د اسلام د غلبې یو لوی دروازه ده لوی باب د مکې مکرمې په زندګۍ کې د نبوت نه پس 14 کاله نبی علیہ السلام تیر کړي په مکه کې ټوله زندګي 53 کاله تیر کړي 14 کاله د نبوت دي لیکن د اسلام غلبه خو هلته نه وکړ او چې مدینه منورې ته نبی علیہ السلام تشریف راوړو جهاد هم فرض شو او د اسلام غلبه هم راغله وی د هجرت نه به شروع کوو نو هجرت خو په ربیع الاول کې دی او تاریخ د محرم نه شروع شو ولې ځکه پیغمبر علیه السلام صحابو ته د محرم نه حکم کړی په ذوالحجه کې چې کله د انصار د مدینې راغلي و پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړ د لوی اختر په میاشت کې او هغوی د هجرت دعوت ورکړ نو نبی علیه السلام د هغوی د تلو نه پس په محرم کې صحابو ته حکم وکړي د مدینې ته روان شي نو د هجرت حکم او د صحابو هجرت د محرم نه شروع شوی او محرم په اشهر حرم کې یو عظیمه میاشت ده نو تاریخ د محرم نه شروع شوی د هجرت د نبی علیہ السلام نو هجرت د پیغمبر علیہ السلام د اسلام او د دین یو لویه دروازه ده د مدینې خلکو پیغمبر علیہ السلام پیژندلی او اکثریت د مدینې خلکو په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړی او قسم دی چې د مدینې خلکو د حضور پاک سره کم محبت او کم مینه کړې ده د هغې بیان درته انشاءالله چې د جمعه کې وویم چې د مدینې د خلکو څومره محبت او څومره مینه او حضور پاک د مدینې د خلکو په حق کې فرمایي وی لولا الهجرت لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی فرض نو زه به مدینه کې پیدا وی زه به هم د انصارو نه یو کس وی نو آینده جمعه کې به درته انشاءالله ده وویم چې څوک د مدینې یهودیان رالل او پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړ د هغې ملاقاتونه څنګه او د مدینې د انصارو متعلق درته بیان وکړم او مسجد نبوي بنیاد یې بیا یې ښودلی جوړ کړی دی نو انشاءالله دا د هجرت درېیمه سلسله ده دا که خدای پاک جون راکړه آینده جمعه کې درته بیان کړم خو تاسو به هسې اندازه لګولي چې د دین دپاره او د اسلام د غلبې دپاره او د اسلام د نشر اشاعت دپاره د دوالو جهان مبارک سردار او د هغه صحابو څومره قربانۍ ورکړې څوک به د خپل کور نه یو شپه هم بار تېره نه کړي کورونه پاتې شي
ځمکې پاتې شوې او د ډېرو صحابو نه پکې بیبیانې پاتې شوې، د چا نه بچي پاتې شو، د چا نه ښځې پاتې شوې، د چا نه مور او پلار پاتې شو، چا نه رونو تربوران پاتې شو، او په سوونه کیلومیټره صحابه کرام لاړل سفر په پردي وطن کې، او بې سره بې سامان لاړل. ځان سره کډې نه دي ګرځولې چې کډې وړو او سامان وړو، او نه کډې وړې شوې، دا د اسلام د خاطره. او خدای پاک هماغسې وکړل چې الله هغه اسلام غالب کړ، او که شرک او کفر او که یهودیت او نصرانیت دا خدای پاک مغلوب کړ. الله د اسلام نه غلبه ورکړي. دا خو دې خبرو ضرورت نشته. بعضې خلک تور پټکي متعلق وایي چې دا تور نشان د ماتم نښه ده، دا هسې فضول خبره ده. د پیغمبر علیه السلام مبارک په یو موقع تور پټکي لیدلی شوی دی. تور پټکي پیغمبر علیه السلام وهلی دی. ښه داسې د ماتم او دا ښه نه ده، نبي علیه السلام په خپله په سر کړی دی. که یو کس چاله دعوت ورکړي چې ځان سره خپل ملګری بوځه او ملګري ته یې نه ویلې نو دې تلی شي که نه؟ بلکل چې تا ته وي چې ځان سره راوله نو به دا شکر. دا خوږده مسله دی راته مخکې کړه. بعضې خلکو کې تبلیغ د عالمانو کار دی، جټ سړی به په تبلیغ کې نه دي، پخوا خلکو خو بسترې نه وې راغشتې. خبره دا ده زما ورونو، دین زده کول تبلیغ د چې دا کوم علما دي د هغې جدا مقصد دی، عوام چې دي د هغې جدا مقصد دی. علما دې دپاره دي چې بل ته دین وښیي، عوام دې ته دي چې د بل نه دین زده کړي. داسې ده که علما دې دپاره دي چې بل ته دین وښیي، عوام دې دپاره دي چې د بل نه دین زده کړي. نو دین زده کول د جټو کار دی. ښه تبلیغ کې وتل د جټو کار دی. جټو له پکار دی چې تبلیغ کې ودي چې څه زده کړي، مونځ به زده کړي، مونځونه د خلکو خطۍ چې لاړ شي مونځ زده کړي، او دسونو طریقه نه ورځي او دس چل زده کړي پکې، او ګیره پرېږدي پکې دینداري حاصله کړي. نو ټیک ده چې دین د ښودل د علماو کار دی، خو دین زده کول د چا کار دی؟ بیا د جټو کار دی. نو علما دې ځي چې بل ته دین پکې وښیي، او جټ دې ځي چې د بل نه دین زده کړي. او مخکې خو بسترې چا نه ته کوم ځای به بسترې تا د هغوی لیدې وي، هغوی بې بسترو خواران ګرځېدل، په ملکونو باندې ګرځېدلي. دا انتظامي امور دي. ښه انتظامي امورو باندې د بدعت اطلاق نه کېږي. صحابه کرام په وطن وطن ګرځېدلي دي او امت ته دین رسولی دی. او ورونو زه یو خبره درته کوم، دا هغه وخت دی که نه چې د ټولې دنیا کافر راغونډ شوي دي د مسلمان خلاف. تصویر په افغانستان کې، په عراق کې د ټولې دنیا کافر، او د ټولې دنیا د کافرانو نظریه د یو بل نه جدا جدا ده. د هندو جدا سوچ دی، د عیسائی جدا سوچ دی، د څه ورته وایي د روسي جدا سوچ دی، او دارنګې د جاپان والا ګوتم بدھ والا مذهب والا دي. دا ټول مختلفو مذهبونو والا راویوځای شوي دي د مسلمان خلاف سازشونه کوي که نه کوي. او مسلمان خپل منځ کې سره یو بل پسې لګیا دی. تبلیغ ښه نه دی، او فلانکې شی ښه نه دی، او فلانکې ښه نه دی. خدای دپاره ځان یو کې، یو موټی شی، یو اتحاد په ځان کې پیدا کړي، یو اتفاق په ځان کې پیدا کړي. د دین که څوک په یو میدان کې لږ خدمت هم کوي، دا لویه خبره ده. چې څوک د دین خدمت کوي په هره لار کې چې دی، د هغه بد موایې صفتونه یې کوي. ورشه وګورئ، د هغې نظریې ټول مخالف دی، او ستا خلاف یو دی. ته په خپل منځ کې سره مخالف یې، څوک یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی، څوک بل پسې لګیا دی، څوک بل پسې لګیا دی. د دین یو سړی خدمت کوي، داد والا ورکړه چې تلی شي لاړ شي، چې نه شي تلی بد موایې ده. چا د خدای به نه د قیامت پر ورځ تپوس کوي. د مارونو چا پسې بد موایې، ما علماو پسې بد وایې، ما په تبلیغ والا پسې بد وایې، ما په پیرانو صاحبانو پسې بد وایې، او نه نورو ډلو پسې مجاهدین یا وغیره نور داعیین دي پسې بد موایې. په دین اسلام کې د هر چا خپل ځای شته، او هر څوک لګیا دی په خپل دین کې خپل خدمت کوي. بس دا کوشش د دین لپاره کوي، خدای زموږ د اسلام او د دین غلبه پیدا کړي. قرآن کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وی د خدای په قرآن یو شی او ډله بازۍ مه جوړوئ. خدای دې ډله بازو نه ساتي. باندې دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي، د نبی علیه السلام په سنتو زموږ عمل نصیب کړي، او د پیغمبر علیه السلام تابعدار مو الله جوړ کړي. د دین نقشه د موږ خپله کړي، الله اسلام له غلبه ورکړي، دین له غلبه ورکړي، د بې عزتۍ او د رسوایۍ د جرم نه مو ساتئ. په دې وطن کې هم د قرآن او د سنت نظام راولئ. ته زموږ نه خدای راضي شي، او د خپل قهر و غضب نه په دواړه جهانه په امن او په حفاظت کې وساتئ برحمتک یا ارحم